په تقدیر ایمان. یو باچا ډیر هوښیار وزیر درلود. کله به چې باچا ته څه تکلیف ورپېښ شو نو وزیر به سم د لاسه ورته ویل باچا صاحب په دې کې به دې خیر وي. یوه ورځ د باچا ګوته زخمی شوه چې وینه به یې هېڅ نه درېدله. اخر دا چې طبیبانو ورته مشوره ورکړه چې ګوته یې باید غوڅه شي. که چیرې ګوته غوڅه نه کړي نو ټول لاس یې په خطر کې دی. باچا زړه نازړه اجازه ورکړه او ګوته یې ترې غوڅه کړه. وزیر ورته وویل باچا صاحب په دې کې به دې خیر وي. باچا غوسه شو چې په دې کې زما څه خیر دی چې ګوته مې پرې شوه. له ډېرې غوسې امر وکړ چې وزیر د زندان تورو تنبو شاته واچوئ. کله چې وزیر زندان ته بوتلو نو وزیر وویل په دې کې به مې خیر وي. باچا حیران شو او دا ورته یو ډول د وزیر سادگی او ناپوهي ښکارېده. خو وزیر په زندان کې بندیوان شو او باچا په خوشحالۍ سره خپل ژوند تېروه. یوه ورځ باچا ښکار ته لاړ چې یو ښکار یې ولید او ورپسې شو. بالاخره له ملګرو لرې ووت او یو داسې ځنګل ته ننوت چې هلته د داسې خلکو لاسو ته ورسید چې د بت عبادت یې کاوه. باچا یې ونیوه چې بت ته یې د عبادت په موخه قرباني کړي. خو چې باچا یې ولټاوه نو عیبي و. ګوته یې پرې شوې وه او د هغوی عادت دا و چې روغ انسان به یې قرباني کاوه. باچا یې پرېښود او په دې ډول د مرګ له کومې روغ ووت. باچا ته د وزیر خبره وریاده شوه چې په دې کې به دې خیر وي. له ځان سره یې وویل په رښتیا په دې کې مې خیر و. کله چې راستون شو د وزیر د خلاصون امر یې وکړ او پوره اکرام یې ورته وکړ. خو پوښتنه یې ترې وکړه چې زما خیر خو ښکاره شو ستا په زندان کې څه خیر و چې تا زندان ته د تللو پر مهال وویل په دې کې به مې خیر وي. وزیر ورته وویل هغه داسې چې که زه دې زندان ته اچولی نه وم نو له تا سره بتلم. ته خو عیبي وي خو زه روغ وم نو زه به هرومرو قرباني کولم. الله تعالی زه هم وژغورلم او ته یې هم وژغورلې. نو ځکه خو الله تعالی چې هره فیصله د انسان لپاره وکړي په هغه کې د انسان خیر وي. ګرانو ورونو له دې کیسې څخه دا درس اخیستلی شو چې انسان هیڅکله په خپل خیر او شر نه پوهیږي. تل د الله تعالی پر فیصله راضي اوسئ او له همیشه په دعاګانو کې له الله جل شانه څخه د خیر فیصلې غواړئ. په یو حدیث شریف کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله جل شانه وفرمایل څوک چې زما په قضا فیصله راضي نشي او زما پر نازل کړي مصیبت باندې صبر ونه کړي نو زما پرته دی بل رب ولټوي. رواه البیهقي والطبراني. د پورتني حدیث شریف له مفهوم څخه دا معلومیږي چې الله جل جلاله بې صبر انسان نه خوښوي. نو ګرانو ورونو بې صبري مه کوئ. د الله جل شانه په فیصله راضي واوسئ په همدې کې به مو خیر وي. د ثواب فنیت له نورو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ په اړه در سره خوښه کړئ.